سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو کس وژل شوی او د یوه سک ماشوم په ګډون 18 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند چپرهار اډې ته نږدې د یوې ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا د دغې چاودنې موخه د نازیانو ولسوالۍ د پاڅون کوونکو قمندان ملک دهقان و، خو هغه په دې موټر کې نه و او یوازې یو ساتونکی ټپي شوی دی. یو ټایم چې مو کتو بس وینه خونه روانه د مسورلۍ ولول هغې ته راتلم او مسورلۍ هم راسره وي او دغه چپدی ډېرې چوک ته چې راورسېدو پسې یو درب شو نو په دم کې نه وو بس دوه کسان هم زخمي نه وو زه هم زخمي وم. بس نن ورځ 9 بجې او 20 دقیقې د څلورمې ناحیې د چپدیار اډې په مربوطاتو کې چې د نازیانو ولسوالۍ خیزشي مردمي قمندان ملک دهقان چې د هغې په موټر باندې چاودنه شوې ده چې مین هم چسپکي مین و کنار جاده مین و چې په دې کې 18 نفر زخمیان دي، یو نفر شهید دی ملکی او یو نفر سک ماشوم دی ورکوټی دا هم پکې زخمی دی او یو نفر شهید دی چې د ملک دهقان پکې یو نفر ماخذ و دا هم پکې زخمی دی چې په دې موټر کې ملک دهقان پخپله نه و. ملګرو ملتونو ټولنې له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره دغې ټولنې استازي تېره ورځ د امنیه شورا په ناسته کې چې په نیویارک کې ترسره شوه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل په دې خبرو کې باید د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د نوموړي په باور نړیوالو هڅو ته په کتو افغانستان پر سمه لار روان دی، خو سولې ته د رسیدو لپاره لا هم اوږده لار په مخ کې لري. له دې سره سم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې هم په دې ناسته کې په سولې بهیر کې د افغان میرمنو پر ونډې ټینګار وکړ. تر راتلونکو 4 ورځو پورې به د سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته د ترکیې په انقره ښار کې جوړه شي. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه ناسته د راتلونکې اونۍ د 3 شنبې په ورځ جوړیږي. په کابل کې د ترکیې سفیر اوزان ارتغرل تېره ورځ په 2019 کال کې د اسیا زړه استانبول لړۍ په دویمه ناسته کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړه شوې وویل ټاکل شوې په دې ناسته کې پر سیمه ییزې همکارۍ له ټینګار سربیره له افغان سولې بهیره د ملاتړ او په اړه یې د سیمې د اجماع په اړه خبرې هم وشي. 26 طالبان د بادغیس په غورماچ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې له 2 ورځو راهیسې په یادې ولسوالۍ کې روان دي تر اوسه 14 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د 209 شاهین اردو قمندانۍ ویان زیاتوي په وژل شویو کسانو کې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون د نومول شوي مشر په ګډون 14 قمندانان هم شامل دي. او 6 کسان په کندوز کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د کندوز د امنیه قمندان ویاند وایي دغه کسان په تېره اونۍ کې د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو 300 بوتله شراب، 15 کیلوګرامه هیروین او څه باندې 160 نشه کوونکي ګولۍ یا تابلیتکا هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.